السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو دا هغه شپه ده چې ابي بن كعب رضی الله عنه وربانې قسم خوړه چې دا د ليلة القدر شپه ده. دا شپه طاق شپه ده او ویشتم د رمضان مبارک شپه ده. ډېر صحابه کرام او علما په دې نظر دي چې ليلة القدر شپه دا ویشتم د رمضان مبارک ده. نو په دې شپه کې چې ډېر زیات عبادت وکړه، د الله رب العالمین نه خپل ټول حاجتونه وغواړه، ډېر دعاګانې وغواړه، قیام وکړه، د قرآن کریم تلاوت وکړه، صدقات ورکړه او ډېرې توبې چې دی رب العالمین ته وباسه. ځکه الله رب العالمین فرمایي لیلة القدر خیر من الف شهر. د لیلة القدر شپه دا د زرو میاشتو نه بهتره ده، برابره نه، د زرو میاشتو نه بهتره او غوره ده. معنا دا ده که چېرته تا په دې شپه کې عبادت وکړو د رب العالمین، دا داسې ده لکه تا چې 3 کال او 4 میاشتې عبادت کړی، د دین هم افضل او غوره. نو دا یوه لویه موقع ده چې الله رب العالمین موږ له راکړې ده او موږ په رمضان مبارک کې او بیا په اخرنو شپو کې او بیا ویشتم د رمضان ته رارسېدلي یو. نو دا موقع چې ده مه ضایع کوه.